فيها په دې کتاب کې په دې تورات کې ان بشکا یقینا النفس دا نفس انسان سړی یا زنانوي ان النفس چې نفس بالنفس په بدل د نفس کې ده ان یو سړی چا مړ کو دغه په بدل کې بل سړی مړ کول کیږي قاتل به مړ کول کیږي کله قاتل خان مړ کړي وي نو دا غلامی نو غلام به مړ کیږي او کده کې لس کسان شریکونه لسلا به مړ کول کیږي او دا څنګه ده چې دلته یو غریب دی او دلته مالدار مړ کړي دی نو دا خاندان به لګيږي د کور مالدار به مړ کړي نه چا چې قتل کړي دی چا سره چې د قتل هغه فیصله ده والعين او سترګه بالعين د سترګې په بدل وي والانف او بوزا بالانف د بوزې په بدل کې وي والاذن او غوږ بالاذن د غوږ په بدل وي والسن او غاښ بالسن د غاښ په بدل وي والجروح او نور زخمونه قصاص په بدل دي څومره چې زخم رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلم شریف حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې یو يهودي یو د مسلمانې جنۍ چې هغه سره سونوا د هغه سره داسې چکولې او هغه شکایت راغلو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله پته ولګیدا چې د يهودي دا کړو نو چې څنګه سزا څنګه چې هغه عمل کړو او مکرنګ هغه ته سزا ورکړل شو چې څومره چا همدا رنګ یو واقعه د غاښ ته چې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رنګ سزا ورکړه څنګه چې سزا ورکړي هغه سزا هغه ته ورکول کیږي هغه په ذریعہ کوي لکه مثلا یو سړی مړ کړی شوی دی په چاړې وهلې شوی نو دا بل په کار چې په چاړې وهلې شي نو ما غرنګ کا ګولې باندې وشتلې ده په کار چې ګولې باندې وشتلې شي وکړ کړی شوی دی غوړ به کټ کړی کی ول جروح نور زخمونه قصاص په بدل دي دا زخم مناسبت سره فمن بسغتو تصدق چې صدقه وکي دلته صدقه په دي بدل اغستلو کی یعنی معاف کی زخمی را شوه ده او هغه معافي کوي چې بس ټیک ته ما معاف کړه زه معاف کوم بدلنا علما به د هغه ان دا زخم هغه تکلیف چې کوم رسیدل ده فهو نو هغه کفاره کفاره بشي له د پارا د کوم معنی او دواړي صحیح دي دواړه مفسرینو کړی یو د زخمی د پارا ده دا زخمی شوه ده د معافي وکړل دته نو اې د معافي کول به الله تعالی د ګناهونو کفاره وګرځي یو معنی ده دویمه معنا دا چې دلته خود جرم کړی دی زخم کړی دی نو د معاف کول دا داسې شول کده د کفاره شو او څوړ باندې هم د غرنګ منطبقي کی به هم په فیصله وخت کې څوړ لپاره هم د کوي معنا دا هم د غرنګ په فیصله هم داسې ده ان هغه باندې اضافي سزا نشته ها هغه قانون چې کوم کې هغه اوسېږي هغه د حکومت وغیرہ بل د هغه جرم کړی دی هغه د هغه قوانين یا د هغه قانوندانو فیصله ده چې هغه سزا ورکړي او د مجروح طرف نه باغ باندې بل هغه باندې چې د دیت غواړي چې ما وخت پر کړه دنه د وخت بدل کې ودونه پیسې ودونه برکای ومن او هغه څوک لم يحكم چې فیصله نه کوي بما په هغه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک بسمدغه کسان هم الظالمون هم دی ظالمان دي وقفینا امغه پر لپس اولیګل یو بل پس مبل اولیګو على آثارهم آثار نقش قدم ته ویل کی یو پس بل هغه په یو لارې تل ده په مغه لارې باندې بل دا د دلیل ده چې پیغمبرانو د یو بل مخالفت نه کړل څنګه چې مخکې تاسو بیان شوی دی ټول پیغمبرانو بنیادی خبره کی اور وړي د الله طرف نه نو عملی ګل یو مطلب دا ده او دویم دا ده چې ما یو وخت کې هم بغیر د هدایت نه داخلك پر خودی نه دي او دی په بل پیغمبر پسې مې بل لګل دا غي نقش قدم باندې على آثارهم د دې په قدمونو پسې د دې په نقش قدم باندې بعیسی ابن مریم عیسی علی السلام زوی د مریم مصدقا چې تصدیق کوونکی او لما دهغه بین یدیه چې د نوړان دیو هغه څه شو من التورات د تورات نه ان چې تورات ده واتیناه امغه ورکړو عیسی علی السلام ته روح اشاره ضمیر د عیسی علی السلام ته مونږ ورکړو عیسی علی السلام ته الانجیل انجیل فيه چپاغي کې هدن هدایت ونور او رڼاوا ومصدقا او د تصدیق کوون کې او لما دهغه بین یده چې د نوړان دیو من التورات د تورات نه د دې خبره ما تاسو مخکې کړې و چې انجیل د تورات لپاره ناسخ نه و بلکې دا د انجیل د تورات تتمه و لکه څنګه چې موږ قرآنی کریم د مخکې ټولو کتابونو دا ناسخ ته وغه منسوخ کړی شي دي
وهدن او هدایت وموعظه او نصیحت د څه جب چا د پاره للمتقین پرهیزګارانو د پاره وليحكم او پکار دی چې فیصله دی وکي او خامخا فیصله دی وکي اهل الانجیل انجیل ولا منون کې د انجیل بما هغه زبانه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فيه پاغه کې نن دی مومنی دا نن چې مومنی نو سیدا ځکه چې نن په انجیل کې دا خبره موجوده ده چې ورسته پیغمبر برازي او احمد او هغه بنومي او قران براوړي نو چې د انجیل خبره ومني نو خپل مسلمانۍ کې او دغه انجیل خبره مانی نه اگر کدی کې ډېر زیات تحریف کړی دی هغه بما انزل الله ومن لم يحكم او څوک چې فیصله اونکي بما بهغه زبانه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک بسنده کسان هم الفاسقون هم دینا فرمان دي دا درې شدید ترين دفي الله اولګولې د فاسق او د ظالم او د کافر څوک هم چې د الله د نازل شوی حکم په مقابله کې بل فیصله کوي کاغه قانون دی کاغه سړی دی کاغه د مزاج دی کاغه د مقابله کې د خزره وغیرہ وغیرہ وانزلنا او موږ نازل کړی دی الیک استا طرف ته الکتاب دا کتاب یعنی قران کریم بالحق بحق سره مصدقا چې د تصدیق کوون کړي لما دغه کتابونو بین یده چې دین وړاندې وو من الكتاب د کتابنا ومهیمنا او امین د دې لفظي معنی امین امانت ساتون کې ده د اغي باندې احاطه اچون کې ده ګیره اچون کې ده نگهبان ده د کوم هغه احکامات چې تورات انجیل یا بنور شینو کې وو د اغي ټول خلاصہ قران کریم ده او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث هم ده چې د هغه کتابونه چې مخکې راغلي شوی دي دغه خلاصہ قران کریم ده د قران خلاصہ سوره فاتحه ده او د سوره فاتحه خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعين یا لمون مستا عبادت کو او تا نه مدد غواړو او همدغه خبره مخکې برازي تاسو بواوري هر پیغمبر به همدغه خبره کوله چې د الله عبادت وکړي همدغه خبره په سوره فاتحه فایاک نعبد کې هم ده ومهیمنا او نگهبان محافظ ده علیه باغی باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي او هر قرآنی کریم بیانون کی تعالی دا فرمایي منون کی تعالی فرمایي فحکم بفیصلو کا بینهم د دې په منځ کې بما بهغز انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو لکه چې د قران او د الله د قانون په مقابله کې چې کله تبله فیصله کوي خو د چا خواهش خو باغی کې موجودی کنه یا به قومي یا به کله یا به نور شي نوي نه د غیر خواهش پیروي مکوا عما جاءک عما د اغنا جاءک چراغلی دی تا من الحق د حقنا چې دا ثابت ده لكل د حق معنا هر وخت یاد ساتي د دې معنا متاسو کړي و چې د چوکاټ لپاره دې جوړ شي او ته هغه ته چوکاټ راوړي او دا هغه کې ولګي نو فټ پکې راشي دې ته ویل کېږي حق نو دیو جنا د دې قران کریم هر فیصله څنګه دلته فیصله خبره ده په هر زمانه کې هر چا د لپاره درسته دا څوک نشي ویل چې دا ظالمانه ده دا څوک نشي ویل چې دا مخکینی خلکو د لپاره ټیکو موږ د لپاره نه دا څوک نشي ویل چې موږ د لپاره نه د رسولي خلکو د لپاره وي نه دا حق ده د فیصله حق ده د حق معنا صرف رښتیا نه ده یعنی د هر خبره په هر وخت کې دا به ټیک ثابتېږي په انجام لحاظ سره لکل د هر چا د لپاره جعلنا مونږ جوړ کړی دي مقرر کړی دي منکم دستاسنا شرعتن لارا شرعا د شرعا لکه موږ وایو کنه کله تاسو بډونه لیکلی وي یو ځکه ال لیکلی یہ شارع عام نہیں ہے دا شارع وغیرہ دا وای لارې تا لارا نو هر چا ته موږ ورکړی دی شرعتن یو شریعت یو طریقه د عبادت لکه زموږه طریقه بیلوا د يهوديانو بیلوا د عیسایانو بیلوا خو بنیادی خبره د الله طرف نه ټوله کیه ودا لکه زموږه رمضان د ټوله میاشتې د غیر رمضان کې روزي د موږ بدلې وي کمې همدا غرنګي مزونو کافیه همدا غرنګي نور ومنهاج او لارا منهج لارا د لکه موږ منهج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده ولو شاء الله کچری خوخوي الله تعالی خوښوي د الله تعالی غختله الله تعالی لجعلکم نخامخه جوړ کړی وي تاسو ټول امه دلا واحده یوا ولکن اولیکن ليبلوکم چې هغه ازمایشو کې تاسو او ازمای تاسو فيما بهغه څخه آتاکم چې درکړي دي تاسو ته
فاستبقوا بس